نن چې مې مخ ته ورلسم وکتل بلا سوالونه یې په مخ پراته وو، ما یې د یو سوال جواب نه لرلو. هغسې اوسنې هم پاتې نه و، هغه اثر یې په کتو کې نه و، هغه خندا یې په مخ نه ښکارېده. اوښکې یې ډن وې، د لیمو په منځ کې غږ د حیا نه یې کولی نه شو. زه یې د سترګو په کتو پوه شوم، ما یې د زړه ټوله درزا محسوس کا. شونډې یې داسې وچې شوې وې چې څنګه چې پاڼې د ګلاب وچې شي، لکه چې څوک وي د عمرونو بیمار چې خوشحالي چرته لیدلې نه وي. په مخ یې داسې یو تصویر ښکارېدو، مرۍ مې غریب ونیوه. غلی شوم، ځان سره دغه سوچ کې لرې لاړم. دا هم زما انتظار ستړي کړله، زه هم د دې په ارمان خاورې شوم. نه زما دا مسافري ختمه شوه، نه مې هغې له انتظاره بس کړه. په دغه سوچ کې ټوله شپه تېره شوه. کوشش مې ډېر د هېرېدلو کاوه، دغه منظر زمانه نه هېرېدو، دغه منظر زمانه نه هېرېدو.